ګرانو ملګرو، په 1898 کال کې یوه ورځ د برطانوي اردو افسر جیمز سکویډ شراب څښلي او په نشه کې و. مخامخ ورته یوه د بنیان ونه ولاړه وه. شرابو په نشه کې جیمز سکویډ ته داسې ښکارېدل چې ګنې دغه ونه د هغه په لور را روانه ده. سمدستي یې خپل یوه سپایي ته دغه امر وکړو، دغه حکم وکړو چې دا ونه ونیسئ. ونه په زنځیرونو وتړی شوه او همدغسې تر نن پورې تړلې ده. دغه د بنیان ونه په خیبر ایجنسۍ کې ده او په تیر شوي تاریخ کې د برطانوي راج د یوې ناڅرګندې پیښې یادونه ورکوي. د دې نه علاوه دغه زنځیر لرونکې ونه راتلونکي نسل ته د استعمار او د غلامۍ ژوندون یوه ښه استعاره ورکوي. په زنځیرونو تړل شوې او د خپلو بېشماره څانګو څخه په دې ونه یو تخته اوس هم لګېدلې ځوړنده ده چې پرې لیکلي دي چې زه نیولی شوی یم. یو ماښام یو برطانوي افسر ډېر د شرابو په نشه کې دا فکر کو چې زه له خپل اصلي ځای څخه را روانه یم. نو د مس سرجنټ ته یې دغه امر وکړو چې ما ونیسي. له هغه وخت نه زه تر نن پورې نیولې شوې زندانه ولاړه یم. دا په ښکاره ډول یو رښتینې کیسه ده چې پرې انګریزانو په اصل کې قبایلو ته اشاره ورکوله چې که دوی د برطانوي سمراج خلاف عمل کولو جرأت وکړي نو دوی به هم د دې ونې په ډول ونیوی شي. دا پیښه د هغو ورځو څخه ده چې په ټول هند کې د انګریزي واکمنۍ پر ضد مبارزه روانه وه. په قبایلي سیمو کې جګړه پیل شوې وه. په دې ترڅ کې د برطانوي فوج لخوا سخت قوانین صادر شوي وو چې پکې یو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن قانون و. د دې قانون له مخې حکومت کولی شول چې د هر چا د جرم سزا د هغه کورنۍ یا قبیلې ته ورکولی شوه، خو د بندي ونې نه جرم نه قبیله او نه کورنۍ درلوده. اصل کې دا ونه د خبره ثابتوي چې د انګریزانو په وخت کې د قبایل پښتنو څومره په سختو قوانین پلي شوي وو. ځکه چې یوې ونې ته یې په نه کړي ګناه داسې سزا ورکولی شوه نو د پښتنو سره به یې څه کړي وي چې هغه وخت کې د انګریز سرکار غلامانو. زموږ نوی نسل ته پکار ده چې د دې ونې نه سبق واخلي چې غلامي څومره بد شی دی او ازادي څومره غټ نعمت دی. همدا وجه وه چې یو ستر او په نړۍ کې مشهور انقلابي مبارز چه ګویرا به خپلې معشوقې ته ویل چې زه در سره ډېره زیاته او بې حده مینه لرم، خو د ازادۍ د مینې په شان نه.